لکه لقمان حکیم صاحب وایي بله د هغه نه چې اولنۍ خبره نقل د هغه دا وه دا د یو بادشاه سره غلام بله بادشاه لاړ اودسماتي ته نو ډېر وخت یې تېر کړ بله لکه زموږ اوسه زمانه کې ځوانان چې اودسماتي ځای ته لاړ شي بیا ډېر وخت تېر هلته پکې فیسبوک کوي او میسیجونه کوي مصروفیات یې ډېرې حالانکې دا ناروا دي بله یو هلک چې په اودسماتي ځای کې ناست دی میسج ګوري یا میسج لیکي دا حروف دي زموږ په شریعت کې دا بند دي بله نو دې بادشاه ډېر وخت تېر کړ لقمان حکیم صاحب ورته ووایي چې بادشاه صاحب آینده کې ډېر وخت مه تېروه څوک چې په اودسماتي باندې د خپل ضرورت نه زیات وخت تېروي نو د ده به عقل کمزوری کېږي او دماغي تکلیف به ورته پېښېږي بادشاه ده ته حیران شو چې خبره خو ډېره قیمتي وکړه بیا ورته ووایي داسې کار وکړه یو پسې ورکړه ورته وایي دا پسه ویسه او دې کې 2 اندامونه راوړه چې د ټولو نه قیمتي هغه پسه حلال کړه او یو یې ژبه راوړه او یو یې زړه ورته وایي بادشاه صاحب د دې نه قیمتي او خواږه نشته بیا ورته بل پسه ورکوه ورته وایي 2 اندامونه راوړه چې د ټولو نه تراخه او بې قیمته اندامونه یې بیا یې ورته ژبه راوړه او زړه یې ورته بادشاه ورته وایي لقمانه خواږه اندامونه هم دا و تراخه هم دا و ورته وایي صاحب زړه بادشاه د بدن دی او ژبه یې وزیره ده کله چې دا 2 اندامونه د انسان په بدن کې صحیح شو دا ټول بدن د دې 2 غلام دی په خپله بدن صحیح کېږي ټول قیمتي دی ټول قیمتي شو خو که دا 2 فاسد شو نو ټول بدن فاسد